ملګرو السلام علیکم، سلامونه احترامات مې ومنئ په پښتنه مینه باندې. نن زموږ خواته وزیر خان هایون راغلی دی، د کیمرې شاته ولاړ دی، نظام لالا دی او زما سره مخامخ چې زه تاسو ته اوس خواږه خواږه شعرونه زمزمه کومه. حضرت جمال صاحب را سره ولاړ دی. راځئ چې د حضرت جمال صاحب نه خوندور او مینهناک شعرونه د پښتنو دپاره ریکارډ کو واورو. ډېره مینه. ډېره مننه رحمان صاحب، دا ستاسو مینه نه که نه راغلي خو مونږ ته هر کله راشئ. یو څو شعرونه درته ډالۍ وي چې کلي یې وران کړل اوس خلک ورته ښار پرېږدي. کلي یې وران کړل اوس خلک ورته ښار پرېږدي. که دوه په دوه شو دا سړی به مونږ ته لار پرېږدي. او بابا مې پنډ په سر د خپلې غریبۍ ایښی دی، زمونږ نه ځي مونږ په ګول او په زار پرېږدي. بابا مې پنډ په سر د خپلې غریبۍ ایښی دی، زمونږ نه ځي مونږ په ګول او په زار پرېږدي. او د عرش معنی څه ده، د ځمکې مطلب څه کیدی شي؟ د عرش معنی څه ده او د ځمکې معنی څه کیدی شي؟ د عرش معنی څه ده، د ځمکې مطلب څه کیدی شي؟ کوشش کوم خو بس یار ذهن مې کار پرېږدي. او مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو. مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو. تسبیح به هم ساتو خو مونږ ته به ستار پرېږدي. مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو، تسبیح به هم ساتو خو مونږ ته به ستار پرېږدي. او زه به د وخت هره لحظه د غم په بیه واخلم، ما دې لږ یار ته پرېږدي، ما ته دې لږ یار پرېږدي. زه به د وخت هره لحظه د غم په بیه واخلم، ما دې لږ یار ته پرېږدي، ما ته دې لږ یار پرېږدي. او درمن صاحب چې ښکلي غواړي او د سور او ساز نه نه وي خبر، دغه سړی به چینه ستایي خو چینار پرېږدي. ښکلي غواړي او د سور او ساز نه نه وي خبر، دغه سړی به چینه ستایي خو چینار پرېږدي. او جمال به نښې د منزل ډېرې په ګرانه مومي، چې د کمقلو سره ځي په لارو خيار پرېږدي. ډېر ښکلی، ډېر مزېدار.